د زندګۍ د تېرولو بهانه جوړه که، زما د مرګ نه پس د بل سره رشته جوړه که. لږ همت ته که لږ زه کوم نو کار به وشي، رومال به زه در ولیږم ته پې نامه جوړه که. چې مخامخ را سره ووینې په ډک دسترخوان، ای انډیواله زه درځم خو ته حجره جوړه که. یارېږه مه سپین غره، لا خو بهانه جوړه ده، او زمونږ بیرې له مرغي راځي لینده جوړه که. سلامونه، ستړي مه شئ، سپین غر افریدی یم او دا وخت د سپین غر افریدي افیشل اکاونټ نه تاسو سره مخاطب یم. ملګریو راختلي یو د موږ کلي نه پوس داسې خړې خړې دي، ډېر خلک په ټنډو کښېني، دلته مازدیګر انجویمنټ کوي. غوښتل مې چې زه وخېږم او تاسو سره څه شعرونه هم ریکارډ کړم او د ده ځای هغه درته وښایم چې دا نظارې دي. خو بهرحال موسم ډېر خړ دی، موسم ډېر خراب دی، ځکه چې بارانونه نشته، ګردونه دي. د ځای نه مخکې ښکلې نظارې کې تر بوړې پورې داسې تر کوز د ورسک پورې دغه لوکې د ځای نه معلومېږي. پوی د لیواني خلکو تړلي دي، نن سبا زړګي خلکو تړلي دي، ولا خو مخامه دی زړور راځه مه یارېږه سپي خلکو تړلي دي. نه وینم ګلان د چا لاسونو کې، ډاډو ته ازغي خلکو تړلي دي، باندې وزرې الوتی نشي، ونو کې مرغي خلکو تړلي دي. لاړو موږ سپین غره ته ناوخته کړو، وزو کې ولرګي خلکو تړلي دي. که زور مې پسې هر څو د ټټر نه ووتو، اخر یې هم تصویر د سپین بشر نه ووتو. او په کلي کې نور څه دي، هغه بل چاته واده شوه، همدغه یو غمی و د ګودر نه ووتو. اوربل به یې ګیډي ګیډي راخور شي په اوږو، ریبن یې لوپټا پسې د سر نه ووتو. چې ویې لیدلې غاړې ستا د غټو غټو سترګو، راټینګ نه شو زړګی مې د ځیګر نه ووتو. چې ویې لیدلې غاړې ستا د غټو غټو سترګو، راټینګ نه شو زړګی مې د ځیګر نه ووتو. په کوڅه کې جینکو پسې راواړول مخونه، او چې څه وایه سویلی و د سپین غر نه ووتو. ماحول ډېر ښکلی دی دلته، سړي زړه غواړي چې بار بار رخصتی او دلته کېنستی، خو ډېر خلک داسې چې هغه د خپلې غریبۍ مزدورۍ په تلاش کې سهار یې کوله ناوځي او ماسخوتن راننوځي. خو بهرحال بس موږ سره دغسې هغه چې کوم رنګینۍ دي، کومې نندارې دي دا در سره شریکوو. نو همدې بیس باندې در سره شریکوو چې ډېر خلک نشي کولی چې دغسې ماحول انجوی کړي او دغسې موسمونه وویني. زما په خیال هغې ته نور له اور ورکو ماښام دی او په کلي کې تاویږي شنه لوګي خواره واره. ملګرو دلته موسم ډېر ښکلی دی، ډېر بروبر دی، او چې څه رقم مې تاسو ته وویل چې ډېرې ښکلې نندارې کېږي د ځای نه، او داسې وخت راغلی وي چې بیا دغو ځایونو نندارې هم نشي کولی، ځکه چې ځای په ځای ډیولپمنټ روان دی، ځای په ځای ابادي کېږي، کورونه جوړېږي. نو دا لږ لږ لمحات وي، لږ لږ وختونه یې انجویمنټ دپاره او دا رقم چکرو دپاره، نندارو کولو دپاره. ماښام شو په زړګي پورې لمبه پورې کوم، راځئ که نه جانانه دروازه پورې کوم. او 10 لکه نغدې او 15 تولې سره ورکوم، که اعتباري غوندې جینۍ وي نو د زړه ورکوم. بهانې به نه جوړوې نن به مې زړه جوړوې، لونګ به زه راوړم او ځونډي به ته جوړوې. سپین غر ولاکه ګران دی چې دیړي نیمه کې پرېږدي، بس څه وکړي د کلي مازدیګر ته یې راپام شي. نو ملګرو چې کوم شعر وي او د هغه بیا د وخت مطابق زه سره لږې لږې خبرې هم کوم، ځکه چې ډېر شعر چې کوم دی لیکلی شي د هغه د یو حالاتو، یو وخت، یو ماحول مطابق یې سړي ذهن ته روڅي او بیا یې هغه ولیکي، هغه بیا تاسو سره شریک کړي. نو دغه شعر چې مو لیکلو د دغه شاته یو دغسې مجبوري ده چې ډېر خلک داسې چې غریبان وي هغه مزدورۍ نه روان نه کېږي، لکه څه رقم مې تاسو ته مخکې کلیپ کې وویل چې ډېر خلک دا رقم کلي ماحول نشي انجوی کولی، هغه مجبوریت وي، هغه کور مزدوري کوي، کوله کې بیا بهرحال د موږ وطن کې حالات ډېر خراب دي. چې څه رقم شعر تاسې واورېدو چې سپین غر ولاکه ګران دی چې دیړي نیمه کې پرېږدي، بس څه وکړي د کلي مازدیګر ته یې راپام شي. د مو یو فین و، ډېر نږدې فین مې و، هغه ماته دا کیسه کوله، ویل یې چې سپین غره کله د تو شعر دا مو واورېده
نو زه هغه وخت په کراچۍ کې وم، هلته مزدوري کوله. خو چې تو دغه شعر مو واورېد، مله مخې له روغه یې وایي چې کپړې مې چېرته روځوړندې وې، بیګ مې چېرته ایښی و، او چې څومره سامان وی مو مسافرۍ وي چې هغه مې راټول کړو، بیګ ته مې راواچولو. چې ملګري ورته ویل چې څه کوې؟ چې مو ورته ویل چې بس ته یاره کلي مازدیګر د کلي ماحول او د کلي هغه رنګینۍ هغو ته مې زړه شوی، به زه څم کلي له. نو ځینې شعر سړی مجبور کړي چې هغه عملي شکل خپلو سوچ، خپل افکار، خپل فکر تغییر کړي. کفیله 2 پله ټکټ راکړه په لږو روپو، د خپل وطن مزدیګري راباندې مه خرڅوه. نو مو دغه ویډیو چې مو ریکارډ کوله، نو مو سوچ کوه چې دا کې د مسافرو دپاره خاص شعر هم وي او د هغو په هکله لږې خبرې هم وي. حالات په موږ وطن کې دومره خراب دي، که سوچ وکړو د موږ 100 لکو نه زیات مسافر د موږ په بهر ملکونو کې میشت دي، او هغه د خپلو فیملو نه چې کوم لرې هغه خلک دي، صرف د کور د مزدورۍ لپاره تللي، هلته خپله فیملي، خپل بچو له او هغو له دغه سختې تېروي. نو هغه دپاره ما دغه شعر چې څنګه کفیله 2 پله ټکټ راکړه په لږو روپو، کفیله 2 پله ټکټ راکړه په لږو روپو، د خپل وطن مزدیګري راباندې مه خرڅوه. نو خوست دغه مسافرو ته ډالۍ وي، ځکه چې د مو یوټیوب چینل کې ډیره برخه چې کومه وي هغو خلکو وي چې کوم خلک د کلي نه لرې او څه رقم زه سټارټ نه خبره کوم چې کلي مزدیګري نه ویني، کلي کې چې کومه رنګیني وي هغه نه ویني، هغه نه انجوی کوي. بې یاره ماښامي و ورځو شپو پسې راتلې، نو سپینې سپینې اوښکې په سلګو پسې راتلې. نو ماته به دې ویلي وای چې ما در وړي وای، ته سوات نه پېښور له په بنګړو پسې راتلې. نو ماته به دې ویلي وای چې ما در وړي وای، ته سوات نه پېښور له په بنګړو پسې راتلې. او که یاد دې شي چې دواړه به په غره کې سره مخ شو، چې ما ویشتل مرغي و ته لرګو پسې راتلې. که یاد دې شي چې دواړه به په غره کې سره مخ شو، چې ما ویشتل مرغي و ته لرګو پسې راتلې. رښتیا وایه چې زه به درته یاد شوم او که نه، ګودر له مازدیګر کې چې اوبو پسې راتلې. او سپین غره چې وړوکی وي د ژوند څومره مزه وه، او هر وخت به زموږ بیرې له مرغو پسې راتلې. شعر څه وي، غزل څه وي، لفظونه څه شی وي، او جانانه ستا په مخ کې کتابونه څه شی وي. او زه باز یمه در واوړمه په لوړو لوړو غرو، جانانه په تورخم کې ځنځیرونه څه شی وي.